چې څوک سورۃ الاخلاص ډیر ډیر وای. نبی علیہ السلام ته صحابي وی غریبی ما بس چې کور ته ننوځي جو بسم سلام ورچوه بیا سورۃ الاخلاص تلاوت کوه. وی صحیح ده. څه ورځې پس راغی وی الله حبیب دومره مالدار شوم چې الله را سره ګاونډیان مالدار کړل. دې کې الله الصمد دی کنه. الله د ټولي دنیا نه بې حاجته دی. الله مام داسې د مخلوق نه بې حاجته کې څنګه چې ته بې حاجته یې. نو دا وایه الله الصمد. او خصوصا چې کم کسان د یو ملک نشنلټي حاصلول غواړي چې ما ته د دې ملک نشنلټي میلو شوې کارډ میلو شوې هغې کې مشکلات دي. الله الصمد الله الصمد 1,25,000 پیری دي دا ووایي دغه ملک نشنلټي به الله ورکي. الله الصمد. صمد معنا دا ده کنه دې وجې ده چې د چا نوم عبدالصمد وي نو دته صمد مه وایې دا ډېره ګناه ده کنه. صمد معنا دا ده چې ټول په ټوله مخلوق په هر څه کې دته محتاج او دې هېڅ چاته نه محتاج. د صمد دا معنا دا ته مخلوق ته وایې ای صمده نه عبدالصمد وایې. صمد نوم چاته ویل دا ګناه ده. نو سبحانه دا الله ذات ډیر پاک دی. تاسو الله لونه ثابتوئ واذا بشر احدهم بالانثى. حال دا دی چې کله زیری ورکړلی شي دي ته په لور سره ظل وجهه مسوده وګرځي مخ د ده تکتو. پخپله چې د لور زیری واوري څه دی خیالي وهو کظیم او د غصې نه ډکې ډک. الله وی قرآن کې وی دا به دې کړي که نه مخې تک تور شي او د غصې نه ډک شي. دا د مشرکینو یو بد خوی و بد نن دا په مسلمانانو کې پروت دی. مسلمانان لور به شوې چاته به پته نه هفته پس به وایي لور مې شوې ده نه څه چل لور مې شوې ده نه چې زوی وشي نو ملک په خبر کې ملک په خبر کې بس لور مې شوې ده نو. او دا د دې زنانو یو بد عادت دی بد عادت. وی لور وشوله نو یو بلا بله سیوا شو یوه بلا را کره بله سیوا. یقین وکړه چې دا زنانه وایي دا خو تاسو د مشرکینو اقوال دا به مشرکینو وي مشرکینو دا خو د مشرکینو خبرې دي. په دې تاسو کپله رسئ. د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغېږي د لور نه رغېږي که نه. دا نن چې ستا مور ده دا لور وه که نه وه. نن چې تا ته د مور سوری میلو دی دا د لور په شکل کې و. دا نن لور ده سبا به دا موري مور چې لور نه مور به د کوم ځای نه راشي. دا ډېر بدخوی دی. الله چې په قرآن کې د اولاد ذکر کړی دی نو انسا الله مؤنث په مذکر مخکې کړی. الله چې د اولاد ذکر کوي نو د لور ذکر یې اول کړی دی. دیو جن علماء وایي